پیغمبر نے روایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ابنتی فاطمہ سب مناسبت سا خبر وی غدبات ویس اما دما گران لور فاطمہ متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل وعلا شانو صدما گران لور کرا محراب عبادت کی ودرگی دا خدای عبادت پارا دا دس مقام وی ظاہر نورها لملائکت السماء دا اسمان والا ملائکو تا دا دی نور ورسیگی لکه مو ازمکه باندې زندگی کو کا آسمان کې د ستوري پړکیږي یو نور دی خپل د نور سره د خپل وجود سرګاندي ورمنه څکله عبادت کې ودرېدل مانځتا بیا به د غن نور دوره زیات شول څه د اسمان ملائکو ته بدسه مېدې لکه مو ته اسمان کې ستوري مېږي اسمان ملائکه خو چې تمو باندې انسانان خو نه دي ګا مادي نه دي مو تیارې والا اوسیدونکي یو چونکه مو ګناهګار یو مو درانه یو مو ناقص یو فرشته دسي نه دي فرشته خپل نور دي فرشته خپل نورانی دي خو څکله فرشتو ته د ورمنه عبادت والا نور دوره سرګان معلومیږي دا څه خو عبادت د دې عبادت زیات پیغمبر نے روایت ظهر نورها لملائکت السماء لکه څنګه د ځمکې والو د پاره د اسمان ستوري پړکیږي اسمان والو فرشتو د پاره د ورمنه عبادت ټیم کې دسه ويقول الله عز وجل دا ټکه وره پروردگار عالم بیا مباحات کی ورمنه عبادت باندې فرشتو ته وی اے فرشتو د ما دا وقصه د مولا عبادت څنګه کی د علی د زهرا وقصه د پیغمبر لور وقصه څنګه عبادت کوي اخر ټکه وره اشهد قوم ز خدای ز خالق تاسو ټول فرشته گواه غنو تاسو مخکې سکلا ورمنه د عبادت اشهدکم انی قد امنت شیعتها من النار اے فرشتو تاسو گواه غنو دی ورمنه دی عبادت و جنا د علی اټولو شیو باندې جهنم والا هور حرام دی دا د دی ورمنه برکات دا د دی ورمنه عظمت دا د دې ورمنه د عبادت والا هغه مانوي حد حدود کیفیت غاندس او مانویت دوره حد کې